کوم دی ایو ما د مسلمانه د میخي مر سړی شامکو دی وایته زه دې وایته مسالې څه مسلمانه دا څه کوي دا څه کوي کته سړی لږ لاله برابر یې برابر کوم د سره مې لیدلو او سره معذرت واړم د سره مې نه ولیدلې په سترګو دې چتې خوندې ناست که نه خو د سره دا نه ټینشن کوم واړو مې نه لید نو مسلمانه شمکور هغه دی اته راځي درس سړي نه دکه ورکوي بس معذرت غواړم نو مې لیدلی په معذرت کېږي دومره غټه ګیره دې نیستله درس سړی په دکه وایي بچیا دا خو ګیره ده خو څه بریک خو نه دی که نه السلام علیکم تشپاڼو وعلیکم سلام ډک پاڼې یا ملګري تاسو د دې اخوا کلي یې او وروره موږ د دې اخوا کلي یو زما په تاسو باندې یو خدمت دی موږ ناست یو خدمتونو ته کښېنه وایه زه راغلم ستاسو دې کلي ته کارونه کوم دیاړۍ باندې دا خو ډېره ښه خبره ده زه به دوا غواړم تاسو به پې امین وایئ بلکل به وې امین سره وایئ ملګرو الله پاکه د دوی په دې کلي کې ما ته ډبلې ډبلې ډیانانې مې راوکړې امین ما بې روزګاره مه کړې امین ما د ده په خدمت راولې د ده په خدمت مې راولې د ده په خدمت مې راولې د ده په خدمت مې راولې امین زر تر زره امین خدا راته ووایه مشره چې ته څه مزدوري کوې څه دیاړیانې کوې نو زه خو دا مزدوري کوم چې زه قبرونه په دیاړی کنمه لکه دا خو اکټر صاحب دی په خیر اکټر صاحب سلام علیکم سړی روڼ کونډی د خواښې کړدلی او په ډنبي ځل باندې مسلمانه په موږ پورې لږ ځان وموږه چې زموږ هم دا ودونه وشي که نه سړی پرېږده داسې ودونه اړه بدله څښا کي سړیا ډېر لاله وچوه څه وایي مسلمانه د خدای ته خو په ډنبي ځل کلی وی اړه دې تور شو په لومبۍ ورځ یې راله شړسه مستاق په هغه کړی راوړی راله نه مڼه په دویمه ورځ یې راله بیا ګوفي پوخ کې راوړی راله نه مڼه او که نه په درېیمه ورځ یې راله کدو پوخ کو څه وایي او که نه په ګېډه مې دړ راغی خود به دې په ګېډه دړ لاته نو لاړم ډاکټر لا او ډاکټر چې وکتم که نه او ویې لکه وې ستا په دې ګېډه کې دنده د شینکي باغ دی خو دا څنګه چل نه مڼه او که نه نو بیا لاړم مې کړه مې خپل کور ته ځم خو بیا هلته لاړم دا غوږره خواښې کړه بیا لاړې واه نو هغوی بچه څه به خورې او نو مې دغه به راوړی یا شوی به دا تکلیف مه کوئ او خو هغه باغ ما ته وښیې چې زه لاړ شم ځان هلته په خپله وسرېږم بس سر مې ډز کې ډېر غټ پریشان کړم کوتینګاري ده 15 لکه مې اندواس ورکړلی او په کروڑو مې روپۍ بند کړلي راشه تېزو ته ووایه د دې ګند نه ځان خلاص کړه چې بېغمه ترې نه شي یو دم ځان ته نه بېغمه ومه علیکم السلام دا څه کوي مسلمانو ته خدای د پټرول دا بیل څه شي دی هلکه بس پټرول مې بیا اچولی دی دوکان ته ور لګوم خو دا چا ور نه کوي ځان ته خلاصوم نو مسلمانه د خدای دا دومره غټ دوکان دی په کروڑو روپۍ دې بند کړلي خلک کاروبارونه مونې نه ته ورته ور اچوي دا څه کوي بس په دې کې ډېر غټ تنګ شوم 15 لکه مې اندواس ورکړله په کروڑو مې روپۍ بند کړلي او سهار راشم دې کې ناڅم کله 200 شو کله 300 نو په دې روزګار کې څه پیدا شوه مسلمانه د خدای نو تا ته پته ده چې ګراني ده نن سبا روزګار نشته د دې مطلب خو دا نه دی چې خپل روغ رمټ کاروبار دی خلک راوالي تیری دی ورته وایي ودې دا څه کوي ته نو خلکو په ملاسته 1200 2500 روپۍ ځانه پیدا کړه موږ په دې کې پریشانه شو نو مسلمانانو دومره روپۍ کم دي په ملاستې چېرته چا روپۍ ګټلې محنت کول غواړي مسلمانه نو راځه چې زه درته وکړم که نه زه ته راشه ما ته وښیه چې په ملاستې خلک روپۍ ګټي راوړی ایماندارو دا د چمن ګټه ده راوړی لکه خورې رقم کا زلمی ژلم کامیاب کا لم زلمی کا لم اخرت ښایسته کا ایماندارو لم خی دنیا خی آخرت دواړه ښایسته کا دا ګندنه په ملاستې چې ګټي دا څه وایي تا څو روپۍ بند کړلي ما 1 روپۍ هم نه ده بند کړې څو ټایم نه ناستې زما به یاره تقریبا 1 ګنټه ټایم به کېږي څو دیاړي دې برابر کا د الله رحم دی نور کله خو ډېرې زیاتې برابرومه خو اوس به دې الله اتم شکر دی 3000 مې برابر کړي هسې څنګه ټوپکې راکړلې دا ډکاره کوي ملکونه یې ښایي مسلمانه د خدای د تیلو خسو ته نه ښایي د مشاهدې نه دي ولې څه جوړ کړلې لږ تېر ورکوه دا کسان راغلی دوی تلاشي واله سر جي مسلمانه څه کوي څه تکلیف ته ولې
په پولیسو کې برتی کېږم که نه هی مسلمان ستا د قبر د برتی کېدو وخت ته دا غځې تیاری کوو په پولیسو کې موږ ډېر یو دا خدای چې پکې برتی شوې ده که نه نو ما لیکن مسلمانه د خدای د دې دپاره یو سوال جواب دي د هغې جواب به راکوي د هغې نه وروستو به دې برتي کوو په پولیسو کې بالکل کوه تپوس کوه د شپې 12 بجې دي په دیوال باندې غل راوخت ستا کور ته ته به څه کوې د ټولو لمبي زه به افسوس کوم افسوس به ولې کوې افسوس به دې له کوم که نه چې په هغه کور کې موږ د ورځې څه نه منو نو غل به پکې د شپې څه به موني د دې کباړې کار نه دی موږ دې بچیا تاسو څه کار کوئ ها منګه څه کار کوو موبایل یې چلو ستا په شان اوزګار خو نه یو